د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه. امیر خان متقي یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي د ټاکلو مخالفت وکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د روسیې له ځانګړي استازي سره په لیدنه کې یو وار بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی دی. د متقي په حواله د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې دوی له ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دي او د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه به له کافي وضاحت وروسته خپل دریځ څرګند کړي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي په لیږلو خبره کوي چې وکولی شي له طالب چارواکو سره د نړۍ په غوښتنو مخامخ خبرې وکړي او یو د همغږي رول ولوبوي. د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله راغلي چې د افغانستان په اړه هر ډول ناسته کې باید د طالب چارواکو هوکړه واخیستل شي. هغه سپارښتنه کړې چې نړۍ باید د تماس لپاره د څو اړخیزو میکانیزمونو پر ځای له طالبانو سره د دوه اړخیزو میکانیزمونو په اساس اړیکې وپالي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.